اخره څخه شروع سو او دا تر هجرته پورې دوام درلودی. خو د مدني دور مرحله به بیا پر هغه خپل ځای د تفصیل سره درته بیان سي ان شاء الله تعالی. اوس به د مکې مکرمې دورې درته بیان کوم. د مکې مکرمې اوله مرحله یا د سري دعوت 3 کلونه. دا معلومه خبره ده چې مکه مکرمه د عربو دینی مرکز او کعبه شریفه د ټولو عربو دپاره د دوی په باطل دین په مقدسه بوتانو یا خدایانو ډکه وه. په دغه ځای کې د اصلاح و مقصد ته رسېدل نسبت و هغه لیرو ځایو ته مشکل او سخت کار و. دلته او په دغسې ځای کې و داسې فولادي عزم ته احتیاج او ضرورت و چې مشکلات او تکالیف تاثیر نسي پر کولی. او په داسې ځای کې هنر او حکمت دا دی چې په ابتدایي مرحله کې دعوت پټ او سري وي. دا د دې دپاره چې و ټوله اهل مکې ته ناببره د یوه داسې کار ونه ویل سي چې د دوی هیجان او احساسات راوپارځي. نو د عقل تقاضا دا وه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په شروع کې اسلام پر داسې چا عرض کړي چې هغه د ده کورنۍ یا په ده پورې مشرکي خلق وي یا د ده علیه الصلاة وسلام اشنایان وي او هر هغه څوک و اسلام ته راوبولي چې په هغو کې د خیر علامې موجودې وي او داسې څوک دعوت کړي چې دوی صلی الله علیه و وسلم دوی پیژني او دوی صلی الله علیه و وسلم پیژني. یعنی دته دا ور معلومه وي چې دغه خلق حق او خیر خوښوي او هغو ته بیا دوی صلی الله علیه و وسلم د صدق او اصلاح په صفت ور معلوم وي او د هغو څخه بیا هغو کسانو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دعوت قبول کړي چې هغو ته د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په عظمت د نفس په پاکي او د خبرو په صداقت کې هیڅ شک نه چې هغه کسانو ته په اسلامي تاریخ کې د سابقین الاولین په نامه سره ویل کېږي چې د هغو ټولو په مقدمه کې 4 نفره دي. اول ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفادار زوجه. دوهم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم آزاد کړه شوی مریی زید ابن ثابت ابن شرحبیل رضی الله تعالی عنه چې زید ابن محمد ورته ویل کېده. دریم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اکازوی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې کوچنی او هلک و. څلورم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خوږ صادق او وفادار ملګری حضرت ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. دغه 4 نفرو د دعوت په اول ورځو کې ایمان راوړي. اوس به دغه 4 نفره په تفصیل سره درته معرفي سي. اول خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها چې دمغه معرفي سوی ده و تکرار ته حاجت نشته. دوهم زید ابن حارث چې زید ابن محمد ورته ویل کېده او دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم زید په زویواله نیولی و هغه لره یوه کیسه ده. هغه دا چې دغه زید کوچنی و او په خپله کورنۍ کې د خپل مور او پلار سره اوسېدی او د عربو د قبیلو خو دا عادت او تجارت و چې همیشه به یوې قبیلې پر بلې قبیلې تیری او تجاوز کوه. مالونه او انسانان به ځینې بیول. نو یو وخت د دغه زید پر قبیلې بلې قبیلې حمله وکړه چې په دغه وخت کې د زید عمر 8 کاله او زید یې هم د بندیانو په جمله کې بوت او بیا یې د مریي په شکل خرڅ کړ. خو په بل روایت کې وایي زید د 8 کالو و چې مور یې د خپلو دوستانو د لیدلو دپاره د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته تله او زید یې هم د ځان سره ملګري کړي و. په لار کې د بني القین قبیله پر پیښه سوه او زید یې ځینې بوتي. بیا یې د مریي په ډول د حباشه په بازار کې خرڅ کړي او حکیم ابن حزام چې د مکې مکرمې د قریشو څخه و د نورو مریانو سره دغه زید هم رانیوي او بیا یې و خدیجې رضی الله تعالی عنها ته په هدیه کې ورکړي او خدیجې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره تر واده کولو وروسته و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته په هدیه کې ورکړي. او د زید پلار چې حارثه نومېدی په زید پسې ډېر غمجن و او همیشه د هغه په تلاش کې و چې چیرې بیا پیدا کړي. په دې کې کلونه تېر سوه چې پلار په زوی پسې ګرځي. څو په آخر کې دا معلومات ورته وسوه چې زوی یې په مکه مکرمه کې دی. نو پسې را رهي سو او مکې مکرمې ته راغلی. زوی یې پیدا کړي نو د هغه مالک ته چې محمد صلی الله علیه و وسلم دی ورغلی. البته دا قصه د مخه تر بعثت وه. ویل یا محمد دغه زید زما زوی دی او دی حر دی خو دشمنانو خص کړی دی. زه اوس راغلی یم او غواړم چې دغه خپل زوی ستا څخه رانیسم. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل یا خصوم یې نه مګر یو کار به وکړم هغه دا چې په خپله زید ته به اختیار ورکړم
که ستا سره ځي در سره ولاړ دي سي او زما د طرفه بې له قیمته آزاد دی او که زما سره پاتېږي پاته دي سي د زید خوښه او اختیار دی. د زید پلار حارثه په دې خبره ډېر خوشحاله سو چې دا ډېر ښه او بهترین اختیار دی، ځکه حارثه پوهېدی که یو چا ته اختیار ورکړه سي چې مریی پاته کېږي که د پلار سره ځې هغه حتما د پلار سره ځي. نو خپل زوی ته ورغلی ویل زویه محمد تا ته اختیار درکړی دی، دلته د ده سره مریی پاته کېږي او که زما سره ځې. زید ویل والله پر محمد صلی الله علیه و وسلم هیڅوک نه خوښوم او نه اختیاروم. ورونو دا د مخه تر بعثت د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اخلاق و. نو د دغه ځایه څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اخلاق او گزاره معلومیږي چې حتی د مریي سره یې څنګه ښه ژوند او د محبت گزاره کول. او زید وویل والله زه ګمان نه کوم چې مور او پلار دې داسې ښه او د محبت ژوند را سره وکړي لکه محمد چې یې را سره کوي. تاسو دې رحمت مهرباني او حسن معاشرت ته وګورئ چې خیر البشر صلی الله علیه و وسلم د مریي سره کول چې هغه مریی دی دی صلی الله علیه و وسلم تر مور او پلار خوښ او اختیار کی. او دا اخلاق د مخه تر دی و چې وحی ورته نازلی او د الله جل جلاله د طرف رسول سي. نو ځکه به خلقو صادق الامین ورته ویل او زید پر دې ټینګار کاوه چې محمد صلی الله علیه و وسلم سره پاته کېږي. د زید پلار حارثه په تعجب کې سو چې دا څنګه کېدلی سي چې مالک دې تر پلار خوښ وي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دې دپاره چې د حارثه زړه مطمئن سي د قریشو په حضور دا اعلان وکړي چې زید آزاد او حر دی او بیا یې دا اعلان وکړي چې زید زما زوی دی. پخوا د جاهلیت په وختو کې په عربو کې داسې وه چې یو چا به پردی څوک خپل زوی وګرځاوه او هغه به په ټولو احکامو او معاملاتو کې داسې سو لکه د ده نسبي او واقعي زوی، یعنی په میراث کې د نکاح په حراموالي کې او داسې نورو مسائلو کې به واقعي زوی او د فامیل جز وګرځېدی. نو تر دغه ورځې وروسته وزید ته زید ابن محمد ویل کېده تر څو چې دغه زوی ګرځول چې په عربي کې تبني ورته وایي، یعنی د بل چا زوی د ځان زوی بلل په اسلام کې منع سو. څرنګه چې پس له بعثته رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دعوت او تبلیغ امر کړسو، زید د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې او رسول الله صلی الله علیه و وسلم و اسلام ته دعوت کړ او هغه هم مسلمان سو. او دریم نفر چې هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه وو. او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د اوسېدلو سبب دا و چې ابو طالب ډېر غریب سو او دا واقعه هم تر بعثت د مخه. ابو طالب دونه غریب او مسکین وو چې د خپل اولادو نفقه پر تکلیف وه، خپل اولادونه یې نسوای مړولی. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وخپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل ای اکا ته د ابو طالب په غریبۍ او مسکنت خبر یې، حتی د خپلو اولادو خواړه او نفقه هم نه لري. که دې خوښه وي وربسو او موږ هر یو به د ده د اولادو څخه یو یو واخلو او زموږ سره به اوسېږي، د هغو کفالت به وکړو، یعنی خواړه او مصرف به پر خپل ځان کړو. پر ابو طالب به دا غریبي یو څه سپکه سي. عباس رضی الله تعالی عنه ویل ډېر ښه فکر دی. نو د عبدالمطلب د کورنۍ څخه څو نفره سره یو ځای سوه او ابو طالب ته ورغله ویل موږ دا سره جوړه کړې ده چې موږ به هر یو ستا د زامنو څخه یو یو اخلو او زموږ سره به وي. ابو طالب ویل که یو عقیل را پرېږدئ په نورو کې ستاسې خوښه ده. عقیل د ابو طالب مشر زوی و. ویل دا را پرېږدئ چې زما سره کومک کوي. دوی هم عقیل ور پرېښاوه او هر یوه د ابو طالب یو یو اولاد د ځانه سره بوتئ. رسول الله صلی الله علیه و وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه راوستی، ځکه علی هغه وخت هم پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ګران او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې تربیه سو او هیڅ وخت یې د بت عبادت یا و بت ته سجده نه ده کړې، ځکه دی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې لوی سو. او دا چې موږ وایو علی کرم الله وجهه د هغه مقصد هم دا دی چې الله جل جلاله د ده مخ مکرم کړی دی. په څه سبب یې مکرم کړی دی؟ ځکه د ده مخ یې د بوتانو د عبادت څخه ساتلی دی. دا د دغه جملې د ویلو سبب دی چې موږ د ده د نامه سره وایو کرم الله وجهه. نو علی رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو چې دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کورنۍ څخه دریم نفر دی. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لونو ایمان راوړي، رقیه، زینب، ام کلثوم، فاطمه رضی الله تعالی عنهن اجمعین. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کورنۍ کې د ننه د ایمان راوړلو ترتیب و. خو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر کورنۍ د باندې هغه اولین نفر چې و اسلام ته دعوت سوی دی
او هغه هم بیله پوښتنې او بیله دلیل څخه اسلام او ایمان قبول کړی دی، هغه سیدنا ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر څوک چې می اسلام ته رابللی دی د اسلام په باره کې بحث او نقاش را سره کړی دی، پوښتنې او معلومات یې را څخه کړي دي بیله ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه څخه. فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل زه د الله جل جلاله د طرفه رسول یم. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ویل اشهد انک رسول الله، شاهدی ادا کوم چې ته رسول الله یې، بیله نقاشه، بیله بحثه، بیله پوښتنې چې کله او څنګه، او دا یې هم ونه پوښتل چې څنګه دین دی او د کومه راغلی دی. هیڅ پوښتنه یې هم ونه کړه. د اولې لحظې څخه صدیق و. دا ولې؟ ځکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژندی، اخلاق، امانت او صداقت یې پوره ورته معلوم و او پوهېدی چې دی صلی الله علیه و آله وسلم هیڅکله مخالفه خبره او درواغ نه وایي. پس له دې څخه چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف سو، فورا یې په تبلیغ او دعوت شروع وکړ. څرنګه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د الفت او محبت خاوند و، پوست او نرم سړی و، ښه اخلاق یې درلوده، نو د ده د قوم خلق به د ده د علم او تجارت او د ده د ښو اخلاقو په سبب ورته راتله، او ده هم د هغو کسانو په دعوت شروع وکړه چې د ده همنشینه او مجلسیان و. د ده رضی الله تعالی عنه په دعوت سره په اولو ورځو کې دغه کسان مسلمانان سو: عثمان ابن عفان الاموي، زبیر ابن العوام الاسدي چې ځوان او د 14 کلو و، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابي وقاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماما زوی دی، طلحه ابن عبید الله. دا ټول د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه مسلمانان سوي دي. دغه اته نفره د اسلام اوله ډله او د محمدي دعوت اول ګلان دي. دا کار د واقعي او صادق مسلمان دی. کوم وخت چې ایمان راوړي په هغه لحظه یې په دعوت شروع وکړه چې دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صدق او تصدیق دی، او دی رضی الله تعالی عنه تر ټول امت غوره او بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې فرمایي لو وزن ایمان الامه بایمان ابي بکر لرجح ایمان ابي بکر، یعنی که د ابو بکر ایمان د ټول امت د ایمان سره وتلل سي، د ابو بکر ایمان به پر دروند سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي والله ما وطئ الارض بعد الانبیاء خیر من ابي بکر، یعنی والله پس له انبیاءو څخه تر ابو بکر ښه او بهتر پر مځکه نه دی ګرځېدلی. پس له انبیاءو څخه ښه او بهترین د خلقو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. ورو دا د صدیق اکبر مقام او درجه ده، او دا یې فداکاري وه چې د اسلام په شروع او ابتدا کې یې یوازې د دعوت دپاره دغه خدمت وکړي چې د 10 مبشرو څخه 5 نفرو د ده رضی الله تعالی عنه پر لاس ایمان راوړی دی، او د هغو کسانو څخه چې په شروع کې په اسلام مشرفه سوي دي د ځینو نومونه په داسې ډول سره دي: بلال ابن رباح الحبشي، او د دې امت امین ابو عبیده عامر ابن الجراح، ابو سلمة ابن عبد الاسد، ارقم ابن ابي الارقم، عثمان ابن مزعون، او د ده 2 ورونه قدامه او عبد الله، عبیده ابن الحارث ابن المطلب، سعید ابن زید، او د ده ښځه فاطمه بنت الخطاب چې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خور ده، خباب ابن الارت، عبد الله ابن مسعود، او ځینې نور خلق رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې ودغو نفرو ته سابقون الاولون ویل کیږي. دغه ذکر سوي خلق په پټه مسلمانان سوي وه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په پټه سره یو ځای کول او دین به ورشاوه، ځکه تر اوسه لا دعوت سري او فردي و. او کوم وخت چې به یوه د دغه مسلمانانو د عبادت کولو اراده وکړه، نو به د مکې مکرمې په شیلو کې د قریشو د نظره او لیدلو څخه ځان پټ او غائب کړي. هلته به په پټه سره د خپل رب عبادت کاوه، او بیا چې دغه مسلمانانو شمیر و 10 نفرو ته ورسېدی چې په دې عادت کې نر او ښځې دواړه داخل وه، بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د اجتماع او تعلیم دپاره د دوی څخه د 1 نفر کور اختیار کړي چې دا کور د ارقم ابن ابي الارقم و. ویل دلته به د تعلیم او ارشاد دپاره سره یو ځای کیږو، او د سورة المدثر تر نزول وروسته پرلپسې وحی نازلېدې چې دغه وخت نازل سوي آیاتونه د نفس پر پاکۍ او د ګناهو پر پرېښولو مشتمل وو. د اور او جنت بیان به پکښې موجود وو. مؤمنان یې په داسې فضا کې تربیه کول چې دغه موجوده ټولنې سره یې ډېر فرق درلودی. دغه مرحلې دعوت که څه هم سري او فردي وو، خو بیا هم و قریشو ته ځینې اخبار رسېدل، خو د قریشو کومه پروا نه پکېده.
امام غزالي رحمه الله وايي د اسلام او اسلامي دعوت ځینې معلومات و قریشو ته ورسېده، خو سر یې نه په ګرځاوه. شاید دوی دا فکر کاوه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم یو د هغو کسانو څخه وي چې د مخه پیدا سوي وو، چې په الوهیت او د الله جل جلاله په حقوقو کې خبرې کولې، لکه قیس بن ساعده او عمرو بن نفیل او داسې نور. خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخبار د نشریدو څخه او د هغه د تاثیر څخه د قریشو په زړه کې ډیره پیدا سوه او د صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت مراقبت یې شروع کړي. پر دغه حال 3 کاله تیر سوه. بیا هم دعوت سری او فردي دی. په دغه موده کې د مسلمانانو یوه کوچنۍ ډله جوړه سوه چې د دوی په مابین کې مطلق د ورورګلوۍ او تعاون ژوند او بیا وحی نازل سوی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په دې سره مکلف کړي چې خپل قوم ته د اسلام اعلان وکړي او د دوی د باطل دین په مقابل کې ودرېږي او د دوی د بوتانو ماهیت او اهمیت بیان کړي. چې دا نو د مکې مکرمې دوهمه دوره سوه چې په ښکاره سره دعوت کېږي. نو ورونو، کوم وخت چې د الله جل جلاله د طرفه د سورة الحجر 4 نمبر آیات نازل سو، کوم چې الله عز وجل فرمایي فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ښکاره او په جهر کې هغه شی چې ته په امر سوی یې او مخ واړو د مشرکانو څخه، یعنی د دوی د خبرو او ویلو هیڅ پروا مه کوه، په ښکاره ډول سره خپل تبلیغ کوه. دوی په تا هیڅ نشي کولی. د دغه آیات په نزول د الله جل جلاله د طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی سو چې اسلام ته دعوت عام کړه. یوازې دا نه چې خپل اقارب، دوستان او هغه څوک چې ستا پر شاوخوا دي هغه اسلام ته دعوت کړه، یا بلکې عام او ټول خلق اسلام ته دعوت کړه. نو د دغې ورځې په سهار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابي قبیس غره ته وختې. ورونو، د ابي قبیس غر هغه کعبې شریفې ته تر ټولو نږدې غر دی، کوم چې اوس پر هغه غره قصر جوړ شوی دی او د صفا د غونډۍ سره مشتي غر دی. دغه غر و کعبې شریفې ته او د قریشو د ناستې وځایو ته ډېر نږدې و او هر څوک چې د کعبې شریفې و طرف ته وي د غره شا، یعنی د غره هغه بل طرف نه ویني. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د ابي قبیس وغره ته وختي او په لوړ اواز یې نارې کړه وا صباحا وا صباحا، چې دا ناره د قریشو د خطر ناره وه. کوم وخت چې به د دشمن لښکر پر راغلی او یا به بل عمومي خطر پیښ سو، دغه ناره به یې کول. قریش د دغه نارې په اورېدلو سره پوه سوه چې خطر دی. پوښتنه یې وکړه چې ناره کوونکی څوک دی؟ ویل صادق الامین. خلقو په خپل مابین کې سره نارې کړه چې هلئ ژر سئ، صادق الامین دروغ نه وایي، خامخا یو خطر شته. نو ټول قریش د ابي قبیس د غره سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راټول سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل که زه درته ووایم چې د دغه غره تر شا یو مسلح لښکر ولاړ دی او غواړي چې پر تاسې حمله وکړي، تاسې یې منئ؟ قریش ویل هو، موږ هېڅکله ستا څخه دروغ نه دي اورېدلي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل زه تاسې د الله جل جلاله د هغه سخت عذاب څخه بیروم او زه و تاسې ته د الله جل جلاله د طرفه رسول یم. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا چې نوم یې عبدالعزا او لقب یې ابو لهب دی وویل تبا لک، تا لر دې هلاکت وي. د دغه دپاره دې موږ راوغوښتو، خپل کارونه م پرېښول چې ستا دغه خبرې واورو. ابو لهب نور خلقو ته ویل ځئ خپلو کارو ته مو ولاړ سئ او خلق بیرته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه رهي سوه او لاړ. خلقو ته چا د بیرته تلو امر وکړي؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو لهب. نو ځکه د ده په باره کې دغه آیاتونه نازل سوي دي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دا خو ابو لهب و چې د اول ورځې څخه خپل ټول عمر د اسلام په دشمنۍ کې تیر کړی دی. لطفا فتا واړو